بسم الله الرحمن الرحیم. نن چې موږ د مایکروسکوپ په اړه بحث کوو. مایکروسکوپ چې دی هغه خپله د دوی نه مشخصه شوی دی چې مایکرو په معنا د کوچني او سکوپ په معنا د لیدلو. یعنې مایکروسکوپ د هر هغه شي لپاره دی چې هغه ژوند کوچنی وي او په سترګو نه لیدل کېږي، او هغه چې بیا غټ وي بیا په سترګو نه لیدل کېږي، سم د هغه لپاره د ټلسکوپ دی. یعنې ټلسکوپ چې دی هغه دغه شیانو لپاره دی چې هغه ډېر غټ وي خو هغه په سترګو نه لیدل کېږي، لکه ستوري په اصل کې ډېر غټ دي خو ډېر لرې دي، په سترګو لیدل کېږي. نو په دې خاطر هغه لپاره ټلسکوپ کاروو. خو مایکروسکوپ بیا د داسې شیانو لپاره کارول کېږي چې هغه شیان نږدې وي خو کوچني وي، ډېر کوچني په سترګو نه لیدل کېږي. نو داسې شیانو لپاره مایکروسکوپ کارول کېږي. مایکروسکوپ چې دی خپله څو درې ډولونه لري، چې لومړی ډول یې ساده مایکروسکوپ لکه ضربین چې موږ تاسو ته وایو، بل دویم ډول چې دی هغه یې مرکب مایکروسکوپ دی لکه دا مایکروسکوپ یا نوري مایکروسکوپ ورته وایي چې هغه د عدسیو څخه جوړ شوی. او بل ډول مایکروسکوپ چې دی هغه الکترونیکي مایکروسکوپ دی چې هغه د نور څخه استفاده کوي، او هغه نور د نور څخه نه بلکې د الکترون څخه استفاده کوي، هغه د الکترونو په واسطه باندې نشان لیدلی شي. دوی دغه خپل جوړښت ته په فرق کولو سره یو بل ته چې دی فرق یې کار نسبتا فرق دی. مثلا ساده مایکروسکوپ چې دی هغه د ساده شیانو د لیدلو لپاره دی، مثلا چې هغه په سترګو لږ لیدل کېږي، خو هغه چې دی هغه بل ضربیني مایکروسکوپ ته کښېږدي، هغه ضربین چې دی په هغه باندې بیا کولی شي چې په اسانۍ سره وویني. خو پسې بیا دغه ته چې ورته ورنږدې کېږي نو دا د کوچني کوچني ژوندي موجودات لپاره کارول کېږي، یا کوچني کوچني شیانو د لیدلو لپاره کارول کېږي. اوس نو مهمه دا ده چې هغه شی چې تاسې یې پکښې وینئ هغه باید حتما ضربیني موجود اوسي، چې یا مثلا یا هغه چې هر ډول کوچني شی وي په هغه د دې مایکروسکوپ په واسطه باندې لیدلی شي. خو هر ډول نه، هر ډول ته داسې شی چې مثلا کوچنی ژوندی کوچنی شی وي، که هغه ژوندی وي او که غیر ژوندی، نو تاسې کولی شئ چې هغه د دغه مایکروسکوپ په واسطه ووینئ. خو که چېرې بیا ډېر کوچنی شي، مثلا د الکترونو ساحې ته ورسېږي یا د اټومو ساحې ته ورسېږي، نو هغه بیا په الکترون مایکروسکوپ باندې وینو، چې الکترون مایکروسکوپ چې دی هغه د الکترون څخه استفاده کوي، او دا مایکروسکوپ چې دی هغه د دغه نور یا رڼا څخه استفاده کوي. ښه، نو اوس لنډه زه د خیال سره د مایکروسکوپ تشریح ته. مایکروسکوپ دا چې دی د لینزو څخه جوړ شوی دی، چې دا د سترګو د غټې کټوینې دي، چې دلته یو شی مثلا چې وروسته تر دا مرحلې راتېر شي، دلته موږ سترګو ته برابروي، هغه د دغو دوو دانو لینزو په واسطه باندې برابریږي. او د هغه څخه وروسته بیا دغه خپل د مایکروسکوپ هغه برخه ده چې دغه لینزونه د دې سره یو ځای کوي، چې د دغه دغه نټ په واسطه چې دی د هغه څخه جلا کېږي. د هغه څخه وروسته دلته لاندې دغه عدسیې دي. په دې ځای کې په مایکروسکوپ چې دلته عدسیې کار شوي دي، چې هغه عدسیې چې د فزیک په کتابونو کې تشریح شوي دي، هغه عدسیې دلته پکښې کار شوي دي. نو دا عدسیې چې دي هر ځینې خپل دغه ته فرق کوي. دغه تقریبا دغه لومړۍ عدسیه چې ده تقریبا 4x ده، یعنې یو شی 4 چنده نږدې کوي، 4 چنده غټي، او 10x یې همدارنګه 10 چنده غټي، او همدارنګه 40x چې دی یو شی 40 چنده غټ ښکاره کوي، او 100x چې دی یو شی چې دی 100 چنده زیات لوی ښکاره کوي. خو په دې مایکروسکوپو کې چې اوس دی راوتلي دي، هغه داسې مایکروسکوپونه راوتلي دي چې هغه مثلا کولی شي چې 200 هم درته وښیي، او 400x عدسیه هم لري، چې هغه بیا شی چې دی بیخي د اندازې ډېر رانږدې کوي. او دلته چې تاسو وګورئ پلان ابجکټیو، یعنې ابجکټیو په دې خاطر ته وایي چې دا ابجکټ چې دلته تاسو ته ایښي دا د هغه عدسیه ده، او دغه آی ایکس آی دغه د پلان ده، یا د سترګو عدسیه ده چې دلته سترګو ته تاته شی ښکاره کوي، او دغه یې د ابجکټیو ده، د شي عدسیه ده. نو ځکه موږ ته مرکب مایکروسکوپ یا نوري مایکروسکوپ وایي چې یوه د دې عدسیې څخه او یوه د دې عدسیې څخه جوړ شوی دی. دا عدسیه دا کار کوي چې شی راغټ کړي، او دا عدسیه دا کار کوي چې ستاسو سترګو ته ښکاره کړي. بس د دوو عدسیو څخه چې جوړ شوی دی مرکب مایکروسکوپ وایي. که چېرې د دوو څخه زیاته په ځینې مایکروسکوپو کې استفاده شوي، نو هغه هم مرکب مایکروسکوپ دی. خو نوري مایکروسکوپ یو په دې خاطر وایي چې دا د نور څخه استفاده کوي. داسې مایکروسکوپونه شته چې هغه نور څه استفاده نه کوي، بس شی د هغې څخه ښکاره کوي، لکه ضربیني، او یا داسې درته ښکاره کوي چې هغه مثلا د الکترون استفاده کوي، د بکس استفاده کوي، برېښنا څخه هغه په برېښنا څخه په برېښنا کې د برېښنا څخه مطلب دا نه دی اوس نو برېښنا په دې کې کارېږي، خو دلته د نور په شکل کارېږي، په نور بدلېږي، بیا د نور څخه یې مایکروسکوپ استفاده کوي. پاتې برېښنا داسې ده چې د الکترونو څخه استفاده کوي، په نور یې نه بدلوي بلکې د الکترون څخه استفاده کوي. الکترونونه د یوې منبع څخه بلې منبع ته اوړي، موږ هغه شی پر دغه منبع ورته ایښیي، نو هغه دغه شی د لیدلو سبب کېږي. او دا چې دی دا دلته په دې خاطر لایټ مایکروسکوپ وایي چې یو شی موږ ډایرکټ وینو، یعنې چې دلته یې ماسې راغټ کړي، دلته په دغه سوي دلته یې باران موږ وینو. خو په نوري مایکروسکوپ کې دا نه دي. په نوري مایکروسکوپ کې چې دی هغه د کمپیوټر په واسطه لیدل کېږي، په کمپیوټر کې شکل ته ښکاره کوي چې ته په کمپیوټر کې وینې، بلکې دلته یې نشي لیدلی. او دا چې دی د یو نور شیانو څخه جوړ شوی دی چې مثلا هغه د ضرورت پر اړوند لومړی چې مایکروسکوپ جوړ شو هغه داسې و چې ساده دوې عدسیې سره ایښې وې، بس یوه عدسیه بیا عدسیه چې ثابتې شی نږدې کوي، او بله د ابجکټیو عدسیه وه چې د شي پر طرف باندې واقع وه، شي خواته واقع وه، چې
شی به راغټوي بیا بېرته سترګې دا بلې عدسیې بیا سترګې ته برابروي. وروسته چې بیا دوی تغیرات پکې کې راغله مثلا لس اکس 4 اکس لس اکس او همدارنګه 40 اکس او 100 اکس اوس 200 او 400 اکس هم اضافه شوي. ممکن د وخت په تېرېدو سره د 400 څخه 1000 اکس ته یا مثلا داسې نور هم پسې اضافه شي او دغه پر اړوند باندې اوس نو که چېرې تاسې یو سلاید ورتېښولی نو تاسې به دې ته ضرورت درلودی چې څو دا سلاید وڅرخوئ یا اشاره ورکړئ داسې نو هغه بیا ساینسپوهانو یا انجینران د فزیک هغه دې ته داسې دغه ورجوړ کړي چې هغه داسې حرکت کوي. خو یوازې ځینې وخت بیا داسې حرکت ته ضرورت نه و، باید داسې حرکت یې هم ورکړی. موږ غوښتل چې داسې حرکت هم وکړو چې سلاید ته کښېږدو داسې وګورو، نو د هغه دپاره یې بیا دا بل شی ته جوړ کړي چې هغه سلاید ته کښېږدي په دغه کوچني شي په واسطه باندې داسې یو طرف او بل طرف ته حرکت کوي. همدارنګه نو دلته نور یا لایټ هم ضرورت و، نو دلته یې نور هم ورکړي تر ده لاندې تر دا نور لاندې دلته یې نو دغه ته هم ضرورت و چې شي ورته وایي عدسیو ته ضرورت وي یا مثلا زربینات ته ضرورت تر څو نور یو څه سم کړي یو څه پراخه کړي یو څه تر هغه ډېر روښانه کړي چې دلته راوځي یا یو څه تر هغه ډېر کم کړي چې دلته راوځي. نو دا چې دوی دلته فرق کوي که چېرې دغه یو شی چې دوی دلته ورکړي که چېرې داسې وځخوي نو نور هلته ډېرېږي مګر که چېرې دې خطا وپېچي دلته کمیږي. لکه څنګه چې ما وویل دلته په دې خاطر دا نور دا شیان ورکړي دي چې دا نور یو څه ډېر او یو څه کم کړي. بس نو دلته په سیسټم کې ورته جوړ کړي دي دا دوه شیان خو مول چې دا دوه شیان د یوه او د سلاید یوه طرف او بل طرف د څرخولو دپاره دي. بلې دلته دغه ورکړي دي دا شی ورکړي دي دغه څرخېدونکي یا فوکس چې موږ ورته وایو د فوکس لپاره یې یو شی ورکړي دي دا د دې لپاره ورکړي تر څو فوکس به وکړي. دا یو شی لږ لوړی یا کښته کړي لومړی خو دغه غټ ته نه وي دا غټ کې چېرې ونیسي دا خو نو دا مکمل سټینډ چې دی د سلاید سټینډ سلاید کښول کېږي او بیا پورته کښته کېږي هغه مکمل پورته کښته کوي. او که چېرې یوازې بیا دغه وڅرخوې دا بیا لږ اندازه سره چې دلته تقریبا هېڅ کېږي نه که چېرې ډېر په چټکۍ سره ونه څرخوې دلته هېڅ کېږي نه داسې په لږ اندازه سره چې دی دغه پورته کښته کوي چې دغه بیا د فوکس لپاره ده. کله چې موږ سلاید ګورو نو ګورو یې چې دغه په یو شی لږ سره نږدې کړو بیا لرې کړو چې دا د شي دواړه د یو شی چې دلته ښکاره کېږي د هغه شي دواړه لاندې او لوړ طرف دواړه راته ښکاره کوي. یعنې داسې چې چېرې لږ دې خوا ته وپېچوي هغه شی لږ کښته کړي درته سر یې درته معلومېږي که چېرې داسې کړې لږ ډېر نور کښته کړي د دې ځای څخه بهر دا ځای او د بغلونه یې درته معلوموي. دا بیا د فوکس لپاره دی. همدارنګه دا مایکروسکوپ چې دی یو ډېر ښه مایکروسکوپ دی تقریبا چې قیمت یې هم ډېر ګران دی او مایکروسکوپ چې دی په لابراتوار کې د ډېر شیانو پرکړل کېږي. بل مایکروسکوپ چې دی دلته یو لایټ بټن لري دغه لایټ رڼا ورته ټرناک کوي چې چلنیو ورته تخلیه او بل دلته درجه لري چې مثلا غواړې نور ډېر کړې یا لږ کړې هغه هلته ستا ضرورت ته په کتو سره ته کولی شې چې ورته بدل کړې. همدارنګه دا مایکروسکوپ چې دی یو بل نوی شی چې ما پکښې کول دي هغه دا دی چې دا خو نو د دې هغه دغه دی سیستم موډل دی هغه موډل چې دی هغه اولمپس CX23 دی. همدارنګه که چېرې د دې مایکروسکوپ پر دغه شی باندې وګورئ دلته داسې یو ځای شته نه پوهېږم چې دا ځای د څه لپاره دی خپل دغه مایکروسکوپ د شیانو د ساتلو دپاره دی که د یو بل شي دپاره دی خو دلته داسې ځای ورکړی دی ښه پوره اندازه ځای دی او بلې دلته هم لاندې ځای ورکړی دی دا هم داسې ښه پوره اندازه ځای دی چې مثلا سلایډونه یا کور سلایډونه پکښې ښوولی شي دلته هم سلایډونه یا کور سلایډونه ښوولی شي پر دې شی داسې یو شی ورکړی دی دا مسله معلومېږي نو دلته یې موډل ورکړی دی او دلته یې T2SNS هغه مغه شروع کړي دلته د دې په اړه څه معلومات ورکړي دي دلته د لایټ په اړه معلومات ورکړي دي همدارنګه د دې په اړه معلومات ورکړي چې څونه برېښنا باید ورکړي څونه ور نه کړي او په پای کې څه کوي دي چې دغه په چین کې جوړ شوی دی. نو زموږ شیان چې تقریبا افغانستان ته زیاتره راځي هغه په چین کې جوړیږي. نو دلته یې دغه دا د دې خپل چارجر دی چې دغه لایټ ته رڼا ورکوي. نو کولی شي چې یو خبره چې ما مخکې وکړله چې عدسیې چې دي د مایکروسکوپ ته هغه 200 اکس او 400 اکس هم راغلي دي. نو هغه دا نه معنی چې مثلا داسې نوی مایکروسکوپ راوځي په هغې کې به 200 اکس یا دغه ته هم کولی شي چې دا داسې ورسره خلاص کړي په پیج سره خلاصېږي چې را خلاص کړي دا ورسره وباسي هغه ور واچوي یا مثلا کولی شي د 100 اکس پر ځای باندې 400 اکس واچوي. خو دلته یو شی لیکلي دی هغه دا دی چې دغه 100 اکس لیکلي دي په یو 1.25 یا 1.25 اویل دغه چې د هغو سلایډونو د کتلو لپاره کارېږي چې پر هغه سلایډ باندې به ته که ور سلایډ نه ایږدې بلکې پر هغه به غوړې اچوې او بیا به دغه دلته ورسره ټچ کوې کله چې ورسره ټچ کړله بهرونه بیا هغه شی درته دغه کوي. دا تقریبا دغه عدسیې چې اکثره وخت کارېږي دا د WBC د دغه دپاره کارېږي. کله چې موږ WBC ګورو او د WBC کې نیوټروفیل او بازوفیل زونوفیل او دغه لیمفوسایټونو دا شیان سره جلا کوو چې غواړو جلا هرې وپېژنو نو د دغه دپاره کارېږي. او بل دا د رنګ سوي سلایډ دپاره کارېږي. رنګ سوي سلایډ اکثره وخت چې دی هغه باندې غوړې اچول کېږي بیا بیا د دې عدسیې رنګ کتل کېږي. لکه مثلا د ملاریا سلایډونه چې دي هغه اکثره په دغه عدسیو باندې کتل کېږي چې هغه ملاریا پلازموډیم چې دی هغه پکښې کې معلوم کړي
تر ټولو ښه خبره دا ده چې ستاسو باید په لابراتوار کې مایکروسکوپ زده وي، ځکه مایکروسکوپ چې دی هغه د لابراتوار هغه پلار ورته وایي، یعنې بیخي ډېر اهمیت چې لري هغه مایکروسکوپ پکښې کې لري. مخکې چې سی بي اس سی و مثلا نور ماشینان نه وو جوړ شوي، نو خلکو د مایکروسکوپ څخه استفاده کوله. په مایکروسکوپ کې هم ډبلیو بي سي معلوموله، هم یې آر بي سي معلومول، هم یې پلیټلیټ معلوموي، ټوله شیان یې معلوموله. خو تقریبا یو ځل کیمیاوي معاینات یې نو نه سو معلومولی، ځکه چې هغه خپله کیمیاوي تعاملو څخه منځته راځي، یا کیمیاوي تعاملونه دي، نو د هغو دپاره یې بیا یو دغه ته ضرورت درلود دی. خو مایکروسکوپ چې دی په دې کې ډېر شیان سره کېږي. نو ځینې وخت داسې که یو څوک مثلا د اقتصاد لخوا څه ضعیف وي، نو هغه کولی شي چې د سی بي اس سی ماشین په ځای چې په 3.5 لکه افغانۍ دي اوس نهکي ښه ماشین، نو د هغه په ځای کولی شي د دې استفاده وکړي، کولی شي چې آر بي سي کاونټ وکړي، ډبلیو بي سي کاونټ وکړي، او پلیټلیټ کاونټ، لیمفوسایټ، دا ټول کاونټونه وکړي، بیا پر ورقه ولیکي. د دې څخه هم استفاده کولی شي که چېرې ښه مهارت پکښې کې ولري. دا شی دی هغه د لابراتوار لپاره تر ټولو ښه مهارت لرونکی شی دی، لکه څنګه چې په نجومپوهنه کې یا ستورپوهنه کې هغه ټلسکوپ مهم شی دی چې باید ستاسو ټلسکوپ زده یې، او په ستورو په حرکاتو د ټلسکوپ استعمال وکړي. د هغه رقم په لابراتوار کې هم مایکروسکوپ چې دی هغه تر ټولو مهم شی دی چې کولی شي میکروبونه په ونې. مایکروسکوپ باندې اوس چې تقریبا موږ استفاده ورڅخه کوو، که چېرې سی بي سي خراب وي د ډبلیو بي سي دپاره کار ورڅخه اخلو، او د ډبلیو بي سي دپاره خو ما ډېر کم کار ورڅخه اخیستی دی، یعنې دونه کار نه دی ورڅخه اخیستل شوی. او بل چې دی دلته اکثره وخت چې استفاده کېږي هغه د ملاریا د سلاډ دپاره استفاده کېږي، او د بکټریالوژي د سلاډ دپاره استفاده کېږي، او همدارنګه د ټي بي د سلاډ دپاره استفاده کېږي، او همدارنګه بل چې دی زیات استعمال چې دی هغه د پښتورګو د مریضیو، یا مثلا د یورین ډي ار او سټول ډي ار، او د نس د مریضیو یا د سټول ډي ار لپاره استفاده کېږي، چې هغه موږ دلته پکښې ګورو، او بیا هغه کوم پرازیت یا کوم شی چې د دغو شیانو څخه موجود دي د دغو څخه هغه مثلا دلته پکښې معلومېږي. یعنې چې اوس وګورئ په مایکروسکوپ تقریبا ټول شیان معلومېږي، ملاریا پلازموډیم دی، داسې نور شیان دي، مثلا نور پرازیټونه دي، ډول ډول پرازیټونه دي، هغه په وینې کې که په سټول کې یا که په هر بل شي کې هغه د مایکروسکوپ په سمه لیدلی شي. نو دغه چې دی لابراتوار چې دی هغه نو داسې یو څه سره خیرن کسب دی، خیرن کسب نو نه دی، بس بعضې څېړنه چې د هغه یې سخته ده، څېړنه په دې خاطر سخته ده اوس نو ته راسه دلته د سټول ډي ار دغه کښېږده چې ورته وایي سلاید کښېږده، هغه چې دې کښېښوئ دلته نو چې ته اوس ورته وګورې سربسته یو ښار معلومېږي، سره رقم رقم شیان پکښې کړي. اوس نو ته په دې کې یو یو شی پیدا کوه، یا د دا ټول څخه ګوره هغه مهم شی چې عامل د مریضي دی هغه پکښې پیدا کوه، نو دا ډېر سخت دی. نو په دې خاطر باندې د دې زده کول مهارت غواړي، وخت غواړي، او تجربه غواړي، او زده کړه غواړي. که چېرې زده کړه دې نه یې کړې، نو نه شې کولی چې دلته یو شی ووینې او هغه معرفي کړې. نو مایکروسکوپ چې دی تقریبا چې د مخ خوا څخه ورته وګورئ دغسې معلومېږي، دلته دوې رنګې غټې سترګې لري، او دلته دوې رنګې پښې لري، او دغه چې دی داسې ناست دی دلته، نو دغه دلته نیول کېږي تر دا ځای، او همدارنګه دا یې سټیج دی یا سټینډ دی، دلته سلاید ایښودل کېږي، او دغه یې اشاره ده، او دا فوکسونه دي، دا یې د سی یا اولمپس هم ورته وایي، همدغه یې بیا آی لینز، دا یې لینز ابجکټیو لینز دی، او دا یې آی لینز دی. لینز هم ورته ویل کېږي، اولمپس هم ورته ویل کېږي، خو اولمپس بیا تقریبا انګلیسي نوم دی، او لینز چې دی هغه د سی هغه یې یوناني نوم دی. نو مایکروسکوپ چې دی دغه څه شی وو. نو که چېرې بیا تاسې کوم شی غوښتل چې مثلا په مایکروسکوپ باندې وګورو، او موږ به انشاءالله په راتلونکي کې نور ماډلونه هم د مایکروسکوپ ته درته تشریح کړو. دا خو نو یو موډل دی، تر دې ښه موډلونه هم شته، او تر دې کمزوري موډلونه هم شته، خو بس په لیدلو کې څه فرق دی چې په یوه کې تشخیص یو څه ډېر ښه کېږي، قوي کېږي، په دې کې تقریبا تشخیص ښه کېږي، یو شی ښه په اسانۍ سره پیدا کېږي، او پوره واضح شکل لیدل کېږي نسبتا هغه نور مایکروسکوپو ته. بس نو د دې مایکروسکوپ په اړه معلومات هغونه وه، او که چېرې بیا کوم مشکل یا مثلا نور معلومات غوښتله، یا د دې مایکروسکوپ باندې مو د یو شي لیدل غوښتله، نو بیا بس ما څخه سره یې میسېج وکړئ، او یا بل کس سره تماس ونیسئ.